هغه ځای نه به ونیسي تر دغه ځایه پورې. دلته دې سنګاري خلاصه کړه، نور به کار وداره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب که ما پیسې سره ډېر ضرورت لرم ورته کور کې. یاره یو خو تا نه ډېر په تنګ سوم، زه خو یې تا پیسې نه خورم، اوس را سره نشته، زه بل وخرېسه. ولا حاجي صاحب که ضرورت مې نه وی ولا که مې درته ویلي وی. زه پوهېږم چې ته ورته ضرورت لرې، خو زه پیسې نه لرم. درته مې وویلې چې بله ورځ راشه، اوس لاړ شه، ورک شه. حاجي صاحب که پیسې ورکې تیارې ما سره شته دي؟ نه پیسې ما سره هم شته ده، هسې نه چې ملګري مې راته زنګ ووهي او چکر ته لاړ شو، پیسې مې په کار نه شي. ولا حاجي صاحب چې تا پیسې دې ورکړې وې ډېره به ښه و، ضرورت به لري ورته. نه یاره دا مزدور خلک زه ښه پېژنم، دی چې کله پیسې غواړي خپل ضرورتونه به ټول درته رامخکې کړي. نو دا خو معلومه خبره ده حاجي صاحب چې مزدوران خلک همیشه پیسو ته ضرورت لري. نه داسې نه ده یاره، 10 ورځې ما سره کار وکړو، 15,000 روپۍ شو. ښه نو ته داسې فکر کوې چې په دې 15,000 روپۍ د ده ټول مشکل حل شو؟ کېدای شي ده په دا ټوله میاشت کې هم دا 10 ورځې کار کړی وي. اوس خو ته خوشحاله شوې چې هغه دې جواب کړ، خو تا دا فکر ونه کړ شاید دا کس به په کور کې غوړي اوړه او نور خوراکي توکي لري او که نه. نو که دې ما منې د هغه پیسې ورکړه او له خپل چکر نه دې تېر شه او د هغه مشکل په نظر کې ونیسه او خدای او رسول خوشحاله کړه، نه خپل ملګري. ډېره ښه خبره دې وکوله، ته دا پیسې یویسه او ورته یې ورکړه.